ګران هیواد ته تمې بیا لپلا سنا دي. د کابل ښار د زړو مقریانو اسان خدمت مرکز کې د روان کال له پیله تر اوسه څه باندې شپږ هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش له ویشه وروسته زیږون کارت او قونسلي خدمتونه وړاندې شوي. 15,101 نفرو ته د طبیعت الکترونیکي تذکرې، همدارنګه 17,103 نفرو ته دولت کارت خدمات او 11,441 نفرو ته د توزیع وروسته خدمات د اجرا صورت نیولی ده. د ښاغلي کارګر په وینا یاد مرکز ته په ورځني ډول شاوخوا 200 کسان مراجعه کوي. په دې مرکز کې د نوو الکترونیکي تذکرو پر ویش سربیره د تذکرې نوي کول، مسنه تذکرې او د اصلاح خدمتونه هم وړاندې کیږي. له بل لوري د احصایې او معلوماتو ملي ادارې او بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د شوې هوکړې له مخې په یاد مرکز کې قونسلي خدمتونه هم وړاندې کیږي چې د روان کال د زمري میاشتې راهیسې له 3,000 زیاتو هیوادوالو ته یاد خدمتونه وړاندې شوي دي. د روان 1403 کال د اسد میاشتې څخه را په دې خوا قونسلي خدمات پیل شوي دي. 3,850 نفرو ته د قونسلي خدماتو اجرا صورت نیولی. ځینې هیوادوال چې د اړوندو خدمتونو د ترلاسه کولو په موخه دې مرکز ته راغلي، د خدمتونو د وړاندې کولو له بهیر خوښ دي. الکترونیکي تذکرې ګټ یو اهمیت د کاغذي تذکرې په نسبت باندې خورا زیات دی. په اداراتو کې، په بانکي سیستمونو کې او د عصر مطابق فرض مثال د وخت سره په مقایسه باندې هم زیات اهمیت او ارزښت لري. د احصایې او معلوماتو ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو او اسان خدمت څانګو په پراخولو سره هڅه کوي چې هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو او نورو اړوند خدمتونو په ترلاسه کولو کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. ګران هیواد ته تمې بیا لپلا